آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. صالح او احمد مسعود روسیه کې له برادر او یعقوب سره ویني. نور جزئیات یې په هکله همدې ویډیو کې در سره شریکوو، نو تر پایه یې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په پټه روسیې ته سفر او له هغه وروسته د صالح او احمد مسعود لیدنه مهم خبر کېدلی شي. د جبهې مقاومت یو شمیر سرچینو تایید کړي چې امرالله صالح د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال او د قومندان مسعود زوی احمد مسعود روسیې ته د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره د لیدنې لپاره روسیې ته تللي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل وویل چې ملا یعقوب او برادر په پټ سفر مسکو ته تللي چې اوس تازه بیا یو شمیر سرچینو د صالح او احمد مسعود له دوی سره د لیدنې راپور ورکړی دی. طالبان د مقاومت جبهې په نوم کسانو سره د روغې جوړې او یو ټول شموله حکومت د جوړېدو په لټه کې دي، ترڅو نړۍ یې ومني او د دوی فرمایشات یې پر ځای کړي وي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په یوه رسمي سفر ناروې ته تللی او هلته یې د امریکا په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو سره غونډه کړې ده. طالبانو د دې غونډې لپاره خوشبیني ښودلې او ویلي یې دي چې ښایي دا یې د رسمیت پیژندنې پړاو وي. تر اوسه پورې د دې غونډې او طالبانو د لیدنو کتنو نتیجه نه ده معلومه، خو دوی په دې کوښښ کې دي چې د خپلې ازموینې دوره کې بریاوي ترلاسه کړي، ترڅو د نړۍ له سترګو نه هم او خپله حکومتولي مخته یوسي. تر اوسه پورې داسې څه نه دي ترسره شوي چې په طالبانو د باور وکړل شي. طالبان بیا ادعا لري چې ټول قوانین او شرایط یې چې د یو دولت لپاره لازم دي پر ځای کړي او اوس د نړۍ نوبت دی چې د دوی جوړ شوی دولت په رسمیت وپیژني. تر اوسه پورې طالبان هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.